بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو مینوالو السلام علیکم. اقبال محسن یم د لټون بونیر سره حاضر یم. خوږو مینوالو لټون بونیر هڅه کوي چې هغه د داسې لاچارو او د بیوسو خلکو ملاتړ جوړ شي، ملاتړ وکړي کوم چې په دې خاوره باندې ژوند کوي د ډېرو ستونزو سره مخ وي. د نن یو څو ورځې مخکې د سوشل میډیا د لارې د سوات امانکوټ د فیض آباد کلي یو ماشوم په هغې ویډیو کې ښودل شوی و چې هغه پولې خرڅولې او ناوخته ټایم و. اول خو تاسو د دغې ویډیو یو خاص جلک تاسو وینئ، د هغې نه وروسته بیا راځو. څه کې پولې خرڅې په دې ټایم باندې او پلار دې څه کار کوي؟ څه چل دی ورله؟ د زړه بیمار دی او ته د څه ټایم راوځې؟ سهار مازدیګرو او سهار څه چل کې؟ سکول تم ځې، مدرسې تم ځې او د هغې نه وروسته بیا دا خرڅې. جی خوږو مینوالو دغه ویډیو تاسو وکته. په دې کې چې کوم ماشوم دی د هغه فواد نوم دی، د پلار نوم یې عبدالکریم د سوات فیض آباد دی. راځئ چې دا ماشوم سره ستاسو ملاقات وکړو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ برابر یې؟ ستا فواد نوم دی که نه؟ په دې ویډیو کې چې دا کوم پولې خرڅوې دا ته وي که نه؟ ښه فواد دا راته ووایه چې سبق وی؟ څویم کې؟ دویم کې. دویم کې. او د قرآن سبق وی؟ نظیره وی؟ تجوید کې که څه کوې؟ قاعده. مطلب قاعده وی. ښه شاباش نره شاباش نره. ښه دا پولې څه ټایم نواله څه ټایم پورې خرڅوې؟ مازدیګر نه هغه ماسپښین. ماسخوتنه پورې. نو د ورځې پکې څو روپۍ پاتې کېږي تا ته؟ څو روپۍ پکې ګټې؟ سل روپۍ. تاسو کور کې څو کسان یې؟ اووه اته کسان خو به یې که نه؟ نو دا سل روپۍ د پوره کېږي څه؟ ښه بچیه چې دغه پیسې سل روپۍ ونیشي او لږې وشي یا اړه ونیشي نو بیا خفه یې کو خوشحاله یې. په زړه دې سار باندې چې څه به جوړېږي؟ په زړه دې سار باندې څه به جوړېږي؟ ډاکټر، استاد، عالم؟ ډاکټر. الله پاک دې ډاکټر جوړ کړه، الله پاک دې ډاکټر جوړ کړه. ښه خوږو مینوالو د ده یو بل ورور هم دی، هغه هم چې دغه د پولې خرڅوي. راځئ چې هغې سره هم میلاو شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې ښې؟ سبق وایي؟ څویم کې؟ دریم کې. دریم کې. ته هم پولې خرڅوې؟ او جی. که باران یا که جړۍ او که غرمۍ او هر څه چې وي په هغې کې تاسو ګرځئ پولې خرڅوئ که نه؟ او جی. خوږو مینوالو دا دواړه ګلالي چې دا د سبا مستقبل دی، د اسمان ستوري دي، دی په کوڅو کې ګرځي پولې خرڅوي او زما ستا بچي ته دغه پولې اخلو. څومره فرق دی. داسې نه یم چې ما د دوی ویډیو وکړه او چې بس دا پوره ده په دې علاقه کې او په دې خاوره باندې نور غریبانان داسې نشته. په هره دویمه کوڅه کې، په هر دویم کور کې داسې غریبانان، داسې د ستونزو سره مخ ماشومان شته. الله پاک دې وکړي چې دا د دې ماشومانو دغه دردونه انځور کړو او د دې سره په عملي توګه باندې موږ کوم وکړو. دا داسې ګلالي دي چې دی به د سبا هغه ستوري وي چې دی به ځلیږي، دی لا لاس ورکوي، د دې ملاتړ وکوي. خوږو مینوالو تاسو ته دې هم معلوموي چې زموږ څه ملګري دي د قطر نه، هغوی دوی له لږې پیسې را لېږلي دي. هغوی خو ویل چې زموږ نوم به نه اخلی، خو پکار ده چې د هغوی نوم په دې هیله واخلم چې لټون منیر یوازې د غریبانو نه بلکې دا مالدارانو خلکو هم لټون کوي، څوک چې د چا سره په عملي توګه د زړه د اخلاصه کومک کوي. نو دغه خلیل احمد صاحب په قطر کې پاتې کېږي، یو 10,000 او 20 روپۍ هغوی را لېږلي دي. هغه پیسې به زه دوی ته ورکوم چونکې دا خو د دوی د لږ وخت کېږي، دومره پیسې به دا نه وي، خو د خپلې برخې یو کار دی هغه هم شروع کړی دی چې دغه وکړو. او په کار هم دا ده چې موږ د خپلې برخې کار په عملي توګه باندې د داسې خلکو سره وکړو. نو د هغې نه مخکې چې زه دوی ته دغه پیسې ورکړم، د دوی د والد صاحب سره هم لږ ملاقات کوو چې هغه څه وایي.
دا د جناب محترم عبدالکریم صاحب چې د دې ماشومانو پلار دی د هغوی سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو راته هم د خپل ژوند په حواله باندې ووایئ څه ستونزه ده، تاسو څه ستونزه لرئ؟ چې موږ اوسه پورې خپلې کارونه هم کول، خاص ټول خبر برابرو، هر سړی موږ پیژني، رشته هم چلولې ده، هوټل کارونه هم کړي دي. چونکه اوس یو کال وشو زه بیمار شوی یم، ډاکټران صاحبانو تاسو کار نه کوئ او بس دا ماشومان د سکول نه مدرسې نه پس ځي ځاله دغه لوی خرڅوي سینټر هسپتال مخې ته او بس بیا ماښام نه ځي. دوی چې ته دوی پولو له لیږې که نه، نو ستا زړه څه وایي؟ زړه دې دردېږي نه؟ دردېږي به ولې نه ځي، نو اوس مجبوري ده، نو څه وکړو؟ چا دا خوښوي چې یاره زما بچه دې لږ شي، یا چا بازار کې یا په کوڅه کې دی هغه ودرېږي او ماښام دې بیا دروازې ته ګورې که نه چې بچي دې راغلي که نه؟ راځي چې دوی لږ ناوخته کې نو بیا بس لکه د وتو څخه امکان هم نه وي، زه بیمار یم ګرځېدی هم ډېر نه شم او بس څه ووایو چې خدای ته هر سره دغه دي، نو الله چې سره وستي بس په هغې هم شکر دی الحمدلله. نو الله دغه ته ناست شو بس شکر دی، هر څه باندې لږ لږ زه زما ګلونه بچي دي، تر اوسه پورې خو هلکان بچي نه او جنکۍ مشرانې کورونه واده شوي دي، اوس د ګلان نو څه به الله پاک دغه خوښه ده، شکر دی الحمدلله. جی خوږو کتونکو، خوږو اورېدونکو، دغه ملګري چې دوی ته کومې پیسې رالیږلي هغه پیسې زه خپل ورور ته محترم عبدالکریم صاحب ته حواله کوم. دا 10,000 روپۍ دي، دا تاسو والې او چې دې ګلالي لی ورکړم، دا ګلالی دی چې تاسو په ویډیو کې لیدلی و یو ځل بیا دا ګلالی وینئ. راځئ چې د خپلې پرخې کار وکړو. صاحب دا پیسې تاسو دا ورکوئ ښه. راځه بچه خدای خوشحاله کړي، خدای دې یو څه الله دې ولري، یو څه موږ خو نه پېژنو نه پېژنو، دا ځان ته موږ څه کړي خدای ورسره کوو. جی خوږو کتونکو، الله پاک دې وکړي چې موږ دغه شان په عملي توګه د دې قام، د دې خاورې، د دې ستورو ملیاري او ابیاري وکړو. ډېره زیاته مننه. اقبال محسن د لټون بنیر سره ستاسو نه اجازه غواړي. الله په امان. د ساوند د مسټیک په وجه ستاسو ټولو نه بخښنه غواړو. لټون بنیر.